شروع کوم د نظم خدایو خبره کومه چې په دې شعرونو زه د خپل ولس را بیداروم. مقصد مې د شعرونو خپل پښتون سپکول نه دي، غیرت یې وده شوی د غیرت یې راویښوم. هوس زما پښتون ته دواړه سترګې پټې کړي، زنا نه یې صبرومه ورته سترګې لږ غړومه. شعرونه به یې ډېر د اننګو وي اورېدلي، نن چغې د یتیمو یې غوږونو کې غږومه. امید لرم په دې نظم به خپله پښتون پوه شي، پښتون ته پښتون ښایم آینې ته یې ودرومه. نو غر کېږي خو رښتیا خبرې نه وباسي خولونه، کوم ګیلې او سوده پښتنو نه. الله خبر چې وړاندې به څه حال د پښتنې وي، روانه چې بازار ته وي عجبې نظارې وي. په سر لوپټنه لري سرتوره وي روانه، لپسټک او په سرخۍ باندې یې دواړه شونډې سرې وي. په زور د نامحرم سړو لښکر په ځان پسې کړي، مګلي په بڼو یې دې دپاره مسکارې وي. لري اننګي داسې چې ګلونه ترې شرمېږي، ورپاسه تورې زلفې په اوږو یې راخورې وي. کسور د هغوی کم او زیات زما او ستا دی وروره، حالت د ښځو وینو خو بس بندې زمونږ خولې وي. نو نظر په کور یې وځي نن د ښځو د جامو نه، قوم ګیلې یو څو د پښتنو نه. او حج فرض دی، د حج نه انکار نه کوم، حج ادا کا. خو حاجي صاحب خفه نه شي، یو جواب خو راله راکه. ستا چم کې د پلانکي شهید بچی چې بې اسرې ده، تپوس یې ترې نه کړی چې د شپه څنګه سبا کا. د چم د هغه بل سړی په سترګو چې کوم ړوند دی، مدد ورسره وکړه پاسه زر که بسم الله کا. وس نشته د غریب ورکره پیغله لور د ناسته، جهیز ته پیسې ورکره جوړه خندا کا. تپوس به ستا د چم یتیم یسیر له تا نه کېږي، بخل نشته په دې چې حج ته لاړ شه سر کټا کا. نو ځي حج ته خو د چم خلک دوی نه خلاصې سلګونه، قوم ګیلې یو څو د پښتنو نه. د بر کلي ملک وتل د بل فیصلې کړي دي، په ځان باندې منم د جمې شپې یې روڼې کړي دي. خو زه وایم دا جرګې د نوم دپاره هغه کړي دي، په ځای د جړا سترګې یې په لیړو لمدې کړي دي. که خلک وایي ښه دی نو په څه وجه ولې بیا په کور باندې څلور خویندې یې سله زړې کړي دي. واده که شي جایداد کې او بیا خپلې حصې غواړي، رښتې په دغه وجه د خویندو ردې کړي دي. تندرست لکه حتی ګیډه یې ځکه بهر اوتې ده، د ټول عمر د خویندو په حقونو مزې کړي دي. نو د بل د حق وخلو خیال یې نه وځي مزغونه، قوم ګیلې یو څو د پښتنو نه. او اوس پاتې پښتنو نه ګډېدل دي په ټیک ټاک کې، شهرت دپاره خپل عزت بایلل دي په ټیک ټاک کې. نن څه دي خو په خپله خوله د بل لور سپکول دي په ټیک ټاک کې، او په نورو باندې خپله خور کنځل دي په ټیک ټاک کې. په لایو باندې راشي خو چې ګیم پکې څوک بایلي، منل وي بیا د بل کپړې شلول وي په ټیک ټاک کې، یا سر گنجې کول مختورول او ځان وهل وي، او یا زلفې پرې کول تړل لامبل وي په ټیک ټاک کې. پیسې خو پکې شته خو د پیسو ګټو دپاره، صفاکو او امځان بربنډول وي په ټیک ټاک کې. نو نران شول پکې ښځې جوړې شوې سړونه، قوم ګیلې یو څو د پښتنو نه. تربیت د ښځو دغه رنګ که کېږي او ګډېږي، نو سبا له نرښځي بچي به خود ترې پیدا کېږي. امید دې نه کړي دی چې مېلمستې به عجب خان وي، تر نیمو شپو سرتورې چې د چا لوڼه ګرځېږي. لوټ کېږي به عزت د هغه چا د رب قانون دی، د چا رونه د بل خور ته چې لارو کې ودرېږي. دا څنګه اسلامي ملک ته نه حیا او نه پرده شته، روډونو باندې دلته سرعام جسم خرڅېږي. ایمان مو د کمزورې خولې دي ځکه بندې ستاسو، کنې تاسو کې کم کس ته لیونې چې نه پوهېږي. غیرت او ننګ او پدرې واړې وتې دي مزغونه، قوم ګیلې یو څو د پښتنو نه. او صبرېږي خدای خبر چې به دوی کله د وسلو نه، نفرت منافقت به کله وځي یې مزغونه. رښتې به غوره کېږي ورته کله د پیسو نه، ملګری به بچکی کله د لارې د ازغونه. چې کله راکوزېږي به غرور د منارونه، کینی به کله پیغلې به کور دننه د تنبونه. عبرت به اخلي کله د مولا د مسلونه، چې کله به شي منې د چرګانو جنګونه. نو ممکنه کوي داسې چې پښتون به را یوځای شي، نو زه خالد به وتیم د سترګو غړونه. ډېره مننه.